سلامونه زما د ټیک ټاک ملګرو تاسو په ډېرې زیاتې میلې به کتلي پوه شو د پښتنو میلې زموږ میلې موږ ډېرې زیاتې کتل دي هلته به دا سیستم و چې 2 په 10 او 3 په 10 خو دلته دا سیستم نشته دلته چې څه ریټ دی اکه ریټ دی پخواني سیزان دي ټول خیال دی دلته ټول پخواني سیستم دی پخواني سیزان دي بابا د اوبو نه ګوټ کوي او دا چغه نه وي چې راځي 2 ګیلاسه په 10 او 3 په 10 دا چغه بابا نه وي بابا ته پته ده زما چې څه قسمت دی هغه به ماله په خپله به راځي خیال دی او چې څه کېږي هغه کېږي او دلته د بابا سره د جادو دا سیستم هم ډېر دی خیال دی دا جادوګرانو دا سیستم هم ډېر دی دا بابا کتابونه خرڅوي ته ته پته زه تعلیم خرڅوم زه به کامیابېږم خیال دی نور ته تعلیم خرڅوي دې بابا ته پته نشته چې نن سبا لکه کوم نوي کول دی که نه نو دا تعلیم نه ټیک ټاک راوځي دی دا غریب بابا په ټیک ټاک نه به نه خبرې چې دا څه شی خیال دی دی به نه پاریو پیژني دی به نه هیشټیګ یې پیژني دا بابا به نه چې دی دا پیژني چې لکه ویوز څه ته وایي او دا بابا به دې ته هم دته دا پته نشته چې ریپوسټ څه ته وایي ښه دې بابا ته دا پته هم نشته چې دا ریپوسټ او دا هیشټیګ او دا منشن دا څه ته وایي اوس دا سړی داسې ناست دی که نه ته به یې چېرته چا په ټیک ټاک کې منشن کړی دی خیال دی دا سړی داسې ناست دی لکه منشن شوی چې دی خیال دی ښه ریلیکس ناست دی نو زما د ټیک ټاک ملګرو او بل دا که نه دلته د جادوګرانو دا سامان دلته نشته زموږ په میلو کې څه چلي خبرې خلکو دا سامان هم ښي چې دا د جادو سیستم دی دلته خلک ماران نه ګډوي دلته لکه دا سیستم نشته چې لکه ماران دي دا وګوره ورګه دا به ځکه به زه مار به بار بار وباسم تاسو چې دا تاسو دا دوایي اخیستې نه نه یعنې ابه هم لګیا ده ښه ریلیکس خپل سامان چې دی نو دوی خپل قسمت ته پته مه دي دوی چې څه راځي نو موږ د خپل قسمت به پخپله به راځي ځکه دوی وایي که موږ هسې هم د لوږې نه مرو دوی ته پته ده چې د رزق وعده خدای کړې ده د چغو حاجت نشته د دروغ حاجت نشته چې 1 په 10 او 3 په 10 دا حاجت نشته دا بابا ته اوس وګوره ښه کمزوری دی خو لکه بیا هم خپله خواري او محنت دا نه پرېږدي خیال دی ناست دی تله ورسره ده د بابا ته پته ده چې زموږ په وطن کې د تلې سیستم ډېر ښه روان دی د انصاف سیستم ډېر ښه روان دی نو تله دې ځان سره خامخا ږدي پخواني صندوق هم دی صندوق هم یاد شي زما د ټیک ټاک ملګرو کله چې هغه نوي واده سړي وکړي که نه هغه برستنې تولیانې صندوق کې چې بندېږي هغه بیا چې دی نو 10 کاله هغه بند دي هغه بیا هله کولاویږي چې کله د هغه بابا نوسې شي خیال دی دا ستار دی ستار په دې سیزون کې ایږدل کېږي خیال دی رمبی بیلچې دا ټول هسې پخوانۍ دلته خیال دی ګړی هم ده څومره ښکلی سیستم دی دا ابۍ د دې مالکه ده ابۍ داسې ناسته ده که نه ځان ته دا نه وي چې زه مالکه یم ابۍ ته پته چې څومره سادګي زه اختیار کړم دا شي به خرڅېږي خو مشکله ده ابۍ ته چې دا ټیک ټاک یې ګورې نو تا کې د پښتنو عادت دی ته نه شي کامیابېدی ابۍ تا کې د پښتنو عادت دی ته ټیک ټاک یې ګورې ناسته ته خرڅولو ته دا بابا هم لکه زما صرف کتل کوي او اخلي نه وختي دی هلته اوس دلته دی نو لکه بابا څومره ښکلی وګوره ښه دا دلته د اوس جادوګرانو سیستم دی دا اوس جادوګر بابا دی دا بابا خپل جادو خرڅوي خیال دی دا اوس جادوګرانو سیستم دی لکه هغه پښتنو عادت دی خیال دی وکې دی زما ټیک ټاک ملګرو دا وګوره ټول بوتان دي دلته ګورې انګریزان دا سیستم نشته ښه چې لکه ته مال راشه تاله به زه داسې جادو به وکړم چې ستا چې کومه تورسرې خوښه ده هغه به تاله په خپله به منډې وخي زموږ ملکونو کې دا سیستم ډېر دی چې ما سره داسې جادو دی چې ستاسو خوښ دي هغه به ستا قدمونو لاندې به راځي ستا د قدمونو لاندې به راځي ستا قدمونه به ښکلوي پوه شوې که ناڅاپه تا خپل قدم په غټ او دسماتي کې لړي دي د سپي په دسماتي کې بیا هم ستا په قدمونو پرېوځي دروغجنه دروغ وایي هسې ښه بله خبره اوس نه دی لکه دلته دا سیستم هم نشته چې لکه زموږ په وطنونو کې پیران داسي که نه هغوی اکثر بعضې ټول نه هغوی وایي یاره وایي ته وایي ته چې که ستا چې څوک خوښ دي که نه وایي دا به 15 کاله پس به ستا قدمونو لاندې به پخپله به راځي ستا ته به میلاویږي او بعضې وخت کې هغه مړه وي هغه په دې دنیا کې هم نه مړه شوی دی او تا ته به میلاویږي نو لکه مطلب هغه روح به میلاویږي څنګه عجیبه خبرې دي ټیک ټاک ملګرو څه غلطۍ په انګریزانو کې دي څه غلطۍ په مونږ کې دي او د بل نه کوشش وکړو چې ښې خبرې چا کوي هغه ته زده کړو کمې غلطې خبرې دي هغه ته زده نه کړو خلکو نه ښې خبرې زده کوئ خلکو نه غلطې خبرې مه زده کوئ د دې غلط کار څه دی بې پردګي ده د دې غلط کار څه دی دې کې مطلب ایمان نشته دین نشته الله تعالی مونږ ایمان را کړی دی مونږ دین را کړی دی نو دې کې داسې خبرې دي پکار چې هغه مونږ کولی او مونږ کې کومې خبرې دي پکار چې هغه دې کولی نو دې نه مونږ ښې خبرې زده کول پکار دی غلطې خبرې نه الله تعالی دې د دین او د ایمان د روشنۍ نه منور کړي سلامونه قبول کړه خوشحاله اوسئ عزتمند اوسئ قدرمند اوسئ